الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة صاد سلور شپیت نمبر آیت پوری خبر شیوه د جهنمیانو خپل منځ کې چې کمی ماریزی دی هغه بیان شوی. الله رب العزت وی چې دا خبرې یقیني دي، ان ذلک لحق، دا خامخا حق دی. تخاصم اهل النار، جګړه د اور والو. اوس د دینه بعد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نبوت او داغه د رښتینوالي او داغه د حقانیت خبره ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوایا انما انا منذر، یقینا زیر درکونکی زما کار داد. وما من اله الا الله الواحد القهار، او نشتی سوک حقدار د بندگی سوا د الله نه چې یو دی زورور دی. د دې الله بندگی چې یوازې وکړي نو دغه جهنم نه به بچ شي. د کم جهنم تذکره چې نږدې وشوه. رب السماوات والارض وما بینهما، رب د اسمانونو او د ځمکې دی او د هغه څه چې په منځ د دواړو کې دي. العزیز الغفار، زورور دی بخنه کوونکی دی. قل اوایا هو نبأ عظیم، دا خبر دی لوی. څه شی؟ دا قرآن خبر دی لوی، معمولی خبره نه ده، وړه خبره نه ده، ډېره ګټه خبره ده. د دې به تپوس کېږي، په دې به حساب کتابي، سوال به جواب به. انتم عنه معرضون، تاسو د دې نه مخ اړوونکي یئ. ما كان لي من علم بالملأ الاعلى، نشتی مال رس علم په بیٹک اوچت باندې یا په مجلس اوچت باندې. اذ یختصمون، کله چې هغوی بحث کوو. دا اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دلیل بیانېږي چې دا رښتینی نبی دی. ویې پیغمبر دوی ته ووایه کله چې د ملایکو دا خبرې روانې وي د الله سره، الله ورته وایي زه یو خلیفه جوړوم. دوی ورته یا الله ته خلیفه ولې جوړوې؟ موږ یو. سوره بقره کې تیر شوي که بیا آدم علیه السلام پیدا شو، بیا ابلیس ورته سجده نه لګوله. نو الله دې پیغمبر ته وایي چې د خلکو ته وایي چې د دې خبرو ما ته څه پته وه چې اسمان کې داسې شوي دي. یوحى الی، وحی نه کېږي ما ته، الا انما انا نذیر مبین، مگر دا چې یقینا زه یره درکوونکی ښکاره یمه. اذ قال ربک للملائکه، کله چې ووایي رب ستا ملایکو ته. دا اوس دغه اوچت مجلس اسمان کې چې کومې خبرې شوي دي هغه دي. انی خالق بشرا من طین، یقینا زه پیدا کوونکی د بنده یم د خټې نه. فاذا سویتو، نو کله چې برابر کوم هغه، ونفخت فیه من روحي، او اپوکم په هغه کې روح د خپل روح نه. فقعوا له ساجدین، نو پریوځئ هغه ته سجده کوونکي. مخکې څو پیري تفصیل تیر شوی دی دې واقعې. فسجد الملائکة كلهم اجمعون، نو سجده وکړه ملایکو ټولو په یو ځای، الا ابلیس، مگر ابلیس. مگر ابلیس ونه کړه. استکبر وکان من الکافرین، لوی وکړه و هغه د کافرانو نه. د الله په علم کې د پوخانه کافرو. قال اوی الله یا ابلیس، ای ابلیسا، ما منعك ان تسجد لما خلقت بیدی. ای ابلیسا، سمنه کړې ته د دې نه چې ته سجده وکړې هغه چا ته چې پیدا کړی دی ما په دواړو لاسونو خپلو. بیدیه، د دې نه دا واضح شو چې الله دوه لاسونه دي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي. استکبرت، ای لوی وکړه ته، ام کنت من العالین، که یې ته د اوچتو خلکو نه، یا خو ته په زوره ځان اوچتو خلکو ته وراچې لوی کې، او یا یې ته په غټو خلکو کې څه چل دی؟ قال هغه ووی انا خیر من، زه غوره یم د ده نه. خلقتنی من نار، تا پیدا کړی دی یا تا پیدا کړی یم زه د اور نه. وخلقته من طین، او پیدا کړی تا دی د خټې نه. قال الله ووی فخرج منها، بسوزه د دې نه، د دې ډلې نه، د ملایکو د دې ډلې نه، د دې اسمانونو نه. فإنك رجيم، يقينا ترتلي شوي. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين،
او یقینا پتا باندې لعنت زما دی تر ورځ د حساب کتاب پورې. قال او ابلیس ربي فانظرني الى يوم يبعثون، اے رب زما بس مهلت راکه ما ته تر هغه ورځې پورې چې دوی به دوباره ژوندي کړی کېږي. ما له مهلت راکه کوم وخت پورې؟ قیامت پورې. قال الله وتوی فإنك من المنظرين، یقینا ته د مهلت درکړی شوی نه یې. الى يوم الوقت المعلوم، تر ورځې د وخت معلوم ته، د هغه وخت پورې ستا سره ټیم شتي. قال دوی ابلیس وی فبعزتك، قسم دې په عزت ستا، لأغوینهم اجمعین، خامخا گمراه کوم به دوی ټول. دا د قسم خوړلی او لګیا دی په هغه خپل کار کې، خپل محنت کې، خپل کوشش کې. الا عبادك منهم المخلصین، مگر بندگان ستا د دوی نه کم چې بد ساتلی شوي دي، په هغوی د ده وس نه رسي. کم چې الله ساتلی دي د بېدینۍ نه، د خباستونو نه، په هغوی باندې د شیطان وس نه رسي. قال الله وی فالحق، بس دا وینا حق ده، والحق اقول، او حق ویمه زه. مطلب دا الله وی چې زما دا وینا حق ده او حق زه همیشه ویم، یا حق زما صفت ته او زه ویمم حق خبره. هغه حق خبره دا ده لأملأن جهنم منك، خامخا ډکوم به جهنم ستانه، وممن تبعك منهم، او دا هغه چا نه چې تابعداري کړې د ستا د دوی نه، اجمعین ټولونه. د قسم وخوړو چې زه به ګمراه کوم ستا بندگان کنه. الله وتم صفا خبره وکړه چې زه ګرځه، چا چې ستا تابعداري وکړه هغه او ته ټول به جهنم ته ځئ. قل اوایا ما اسألكم علیه من اجر، نه غواړم تاسو نه په دې باندې څه مزدوري. بیا ورته ووایه بار بار خبره دې دپاره که چېرته وي نو دې مشرکانو ته ووایه چې زه تاسو نه په دې څه مزدوري خو هم نه غواړم. وما انا من المتکلفین، او نه یم زه د تکلف کوونکو نه. ګوره تکلف څه ته وایي؟ د یو داسې خبرې دعوه کول چې هغه ستا په وس کې نه وي، یا داسې کار کول چې په هغې کې ته ځان په مشقت کې اچې. نو څنګه لکه ای پیغمبره دوی ته ووایه چې زه د ځان نه د نبوت نه دعوه نه کوم، دا خو به تکلف کې ځان اچول شو که نه. زه یقیني د الله پیغمبر یم. ځکه د دې بعض علما دې ترجمه داسې کوي وما انا من المتکلفین، او نه یم زه د دروغ جوړونکو نه. تکلف چې کوي دروغ به جوړی که پیغمبر نه دی وایي زه پیغمبر یم، قرآن د الله کلام نه دی وایي به چې الله کلام، نو دا به دروغ شي. نه پیغمبر دوی ته ووایه چې زه په تکلف کوونکو کې نه یم. ان هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا قرآن مگر نصیحت دی د پاره د مخلوقاتو، د ټولو مخلوقاتو د پاره. ولتعلمن نبأه بعد حین، او خامخا پوهه به شئ تاسو په خبر د ده باندې وروستو د څه وخت نه. وروستو د څه وخت نه یعنې مرګ نه، قیامت راشي، مرګ راشي، تاسو ته به دې قرآن حقیقت معلوم شي. او دا زیری د دغه ملګرو دپاره کوم ملګري چې دا قرآن موږ سره یې زده کوي او ناستي او ځان یې په تکلیف کې اچولی، چې دا کوم تجارت چې د الله سره روان دی د مؤمنانو په دې مبارکه میاشت کې، د دې حقیقت به هم انشاءالله هغه ولیدی شي چې کله دا سترګې پټې شي چې دا څومره لوی تجارت دی، بې حساب اجر، بې حساب. الله رب العزت هغه بنده ته ورکوي چې هغه د الله کلام یې زده کوي او د هغې کلام دپاره سخته تېروي او هغې ته ناستي. سورة الزمر، د دې د قانون دی الزمر، او دې کې الله رب العزت ډله د جنتیانو او ډله د جهنمیانو ذکر کړې ده، او الزمر په عربۍ کې ډلو ته ویلی کېږي. دې ته سورة الغرف هم ویلی کېږي، الغرف، ځکه چې دا ټکی په دې کې راغلی دی. دا مکی صورت دی، 15 آیتونه دي، او مصحف کې چې کوم ترتیب دی هغه اعتبار سره دا 9 صورت دی. نازلېدو په اعتبار سره 9 دی، 9 صورت دی. د صورت سبع نه وروسته نازل شوی دی، او د صورت غافر نه مخکې نازل شوی دی.
او رسول صلی الله علیه وسلم ته چې نبوت ملاو شو نو غالبا د هغې په 5م کال باندې نازل شوی. مقصد د صورت بالکل واضح دی، توحید او اخلاص طرف ته پکې دعوت دی په قسمه قسم طریقو سره، او په شرک باندې رد، او انجام بیا د دوانو بیان شوی دی، د مشرک او د موحد مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. نازل ولد دي كتاب دي طرف دا الله ندي چه زورور حكمتون والده. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يقينا من نازل کرده تا كتاب پا حق سرا يا دا حق كارا كولو دا پارا. فاعبد الله نبندگی كوا الله لرا مخلصا له الدين خالص كون كي اغل ري عبادت. دا اغا حق تخا. ادا کم حق راہ کار کولو دا پارا چی قرآن راگلے دے کنا اگر دا دے چی بندگی و خالص دا اللہ کی. ما توسیجی دی صورت مقصد و موضوع دکن ندیزی نشوروک. الا للہ الدین الخالص. خبردار خاص دا اللہ دا پارا دے عبادت خالص، بندگی و خالص دا اللہ دا پارا کی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء. او آگا کسان چی نیوری دی سوا دا اللہ نا دوستان. بار بار ماوی چی دوستی با دو قسمه. دلتا مراد کم دوستان دی؟ بارک اللہ فیک. تعبیر مغلط تے نور پا مسئلہ ورسی دی، جواب نا پتری سڑے پا مسئلہ پوچھ. یو آگا دوستی دے چی آگا مقام دا عبودیت ترسی بندگی تا. دلتا چی کلم دوستان ہوئے لیشی کنا نو ذکر بعض علماء ترجمہ کی معبودان. نو چی کم جاہلی نپوئی گا گوئی نا مولی سب ترجمہ کی غلط شوئے، دلتا ترجمہ دا دوستان. نو خود دقا دوستان معبودان دی کن. کمو کسانو چی نیوری دی سوا دا اللہ نا دوستان یا معبودان اگوی سوئی ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا. من بندگی نکو دا دوی مگر دا دی دا پارا چی نیجدے کئی با من اللہ تا پا نیجدے کولو سرا. پا دی خبر کی او زمان دا زمانی دا مشرکانو با خبر کی سفرات دی اس فرق نیست. دویم دا گوئی نا وی اللہ دی نکی اللہ دی نکی. من دا قبر بندگی خو نکو، من دا بابا بندگی نکو، من دا بزرگ او دا دربار بندگی نکو. ما نعبدهم الا لیقربونا الى اللہ زلفا. صرف دی دا پارا چا اللہ تا مورسی منگ لگ گنانگاریو نو دا واسطہ دا زون پا منسکی. دا کا خبر اگوی کری دی گوید. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلیفون. یقینا اللہ بفیصلو کی فمینز دا دوی کی پاگا سکی چی دوی بائی کی اختلاف کئی. دا دی خبری من پتو لگی چی دا دوی چی دا اختلاف کو دوی چی دا کمی خبری کوری دا سیدی و کنی دا قیامت دا فیصلو پاتی. ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار. یقینا اللہ ہدایت نے کہ اگر چاہتا چی دیر دروغ جنی دیر کفر کون کی. لازم با چی کفر کینو لازم با دروغ ہوئی. دا دروغ و کفر دا ترلی شیوی دیو برسا. نو ہر کافر دروغ جن دے و ہر دروغ جن ندے. خیالم دے کنا ہر کافر دروغ جن و ہر دروغ جن کافر ندے. ذکر چی دروغ بیا پا دو مرتبو کی تھا. یو آگا دروغ چاکا عام کم بندگان دا اللہ بعض اخفل منس کی ہوئی آغا مرتبی تا نرسی. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا کچرت غفتے اللہ چی ونیسی بچے لاصطفى مما يخلق ما يشاء. خامخا غورکڑی بیوے دا آغا چانا چی پیدا کئی ما یشاء سچی ہوگوان. اول خو اللہ لر بچے نشتی او کوئے اللہ بزال نا غورکڑے وکر نو اللہ خبر دوی تا والا کولا. یہود و نصاراو تا مشرکانو دیتا سمالا بچے ہو گو رہی دا اس دوی کار دے. سبحانا پاک دے اللہ پاک دے دا بچینا. هو اللہ الواحد القہار. اگر معبود یو دے زورور دے. اللہ اکبر یو دے. اگر اللہ یو دے زورور دے یو دے زورور دے دلائل تو گورا کرد اگر دا زور و دا قدرت او دا توحید. خلق السماوات والارض بالحق. پیدا کری دی اسمانون او زمکا دا پارا دا خکار کولو دا حق.
یکور اللیل علی النهار راتاوی شپه په ورځ باندې ویکور النهار علی اللیل او راتاوی ورځ په شپه باندې وسخر الشمس والقمر او تابع کړي دي نور او سپوږمۍ کل یجري لاجل مسمى ټول روان دي د پاره د یوې نیټې مقررې الا هو العزیز الغفار خبردار هغه زورور دی بخونکی دی خلقکم من نفس واحده پیدا کړي تاسو د یو نفس نه یا د نفس یو نه ور کوم ملګري چې موږ سره د اول سر نو نن هغوی په ارام دي خوشحاله دي ولې خوشحاله دي روان دي داسې دا ډېره مزه کوي قرآن چې کوم داسې روان سړی وي او پوه یې پرې دا چې کوم خوند کوي که نه که هسې سړی وي که په مانځه کې وي خو د دې کې یو لذت او خوند پروت وي هغه چا ته محسوسېږي چې د چا په زړه کې د دې هغه تنده پرته وي چې زه په قرآن باندې پوه شو ثم جعل منها زوجها بے ګرځولې ده د هغې نه د دغه نفس نه بیبي د هغه وانزل لكم من الانعام 8 ازواج او رالیږلي دي الله تاسو لره د څارویو نه 8 جوړې ګډ نر او ماده بیزه نر او ماده غوا نر او ماده اوښ نر او ماده 8 جوړې شو یخلقکم فی بطون امهاتکم پیدا کوي تاسو په خېټو د میاندو ستاسو کې خلقا من بعد خلق په پیدایش وروستو د بل پیدایش نه یعنی په مرحلو کې تیریږي د میاندو په خېټو کې فی ظلمات 3 په تیارو دریو کې یو تیاره ماشوم باندې چې له پاسه کوم پوستکی هغه بیا تیاره د رحم او بیا تیاره د خېټې په دې درې تیارو کې د انسان پیدایش کېږي او څوک چې کوي که نه ذلکم الله دغه صفتونه والا الله دی ربکم رب دې ستاسو له الملک خاص هغه لره باچایي ده لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه فانا تصرفون نو څنګه اړولی کېږئ د حق نه تعجب دی اوس دا خبرې چې واوري نو خلک 2 قسمه شو شکرګزار او ناشکره مؤمن او کافر ان تکفروا فان الله غنی عنکم که تاسو کفر کوئ یا تاسو ناشکری کوئ نو یقینا الله بې حاجته دی ستاسو نه الله ګورې چاته ضرورت نه لري دا دومره عظیم شانې چې بیان شو دا کېدی شي چې دغه رب دې چاته محتاج نه نو هغه چاته نه دی محتاج که یو سړی وي چې زه به کفر وکړم الله وي کوه که یو سړی وي چې زه به ناشکري وکړم کوه یې ښه په دب کې کوه ولا يرضى لعباده الكفر او نه خوښوي دپاره د بندګانو ناشکري الله یې خوښوي نه د بنده دپاره چې بنده دې ناشکري وکړي یا د بنده کفر وکړي کفر نه مراد دا بل کفر هم کېدی شي دا غټ او کفر ناشکرۍ ته وایي د الله خوښه نه ده خو که څوک یې کوي دي الله له نقصان نشي ورکولی دا مطلب وان تشکروا یرضه لکم او که تاسو شکر ادا کوئ نو خوښوي دا تاسو لره الله زموږ دپاره دینداري خوښوي خو زموږ د دینداري ګورې هغه له فایده نه ورکوي په دې نقطه پوه شوئ که نه الله زموږ دپاره ګناهونه نه خوښوي خو که موږ یې وکړو هغه ته نقصان نه ورکوي الله موږ له دینداري خوښوي خو که موږ یې کوو الله له فایده نه ورکوي ولا تزر وازرة وزر اخرى او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا بله مسله یاده که یعنی که تاسو کفر وکړو وبال په تاسو دی که تاسو شکر ادا کو فایدې ستاسو ده د یو بوج په بل ګورې نه ایښودی کېږي ثم الى ربکم مرجعکم بیا خاص رب ستاسو ته ګرځېدل ستاسو دي فینبئکم بما کنتم تعملون نو خبر به درکړي تاسو ته په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ د دې کفر بدله او د دې ایمان بدله د شکر او د ناشکرۍ بدله به هلته ویني انه علیم بذات الصدور یقینا هغه الله پوهه دی په هغه خبرو چې په سینو کې دي اوس د انسان حال بیانېږي خصوصا د مشرک کردار بیانېږي چې وګوره د دې حال کې تضاد ته وګوره کوي یو څه وایي یو څه کوي بل څه واذا مس الانسان ضر دعا ربه منیبا الیه او کله چې ورسي انسان ته تکلیف دعاګانې غواړي د رب خپل نه منیبا الیه واپسي کوونکی هغه ته 24 ګنټې چې یې کوم ځای کې ناستې جومات کې ناستې او عمرې دی او یو شی دی او بل سخت راغلی ثم اذا خوله نعمة من
بیا کله چې ورکي دته یو نعمت د خپل طرف نه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نو هیر کی هغه حال چې د برابلو الله هغې ته مخکې د دې نه هغه حال هغه سخته اده چې وبکې الله رابلو هغه حال ته څه شو تیر شو. اوس دیزې پورې دا خبره په مسلمانانو کې هم شتي بازو کې انسان چې ویلی شي نو کافر کې هم دا خو شتي مسلمانانو کې هم شتي بازو کې لکه چې دینداره جدا خبره را روان چې ورسره کوم صفت دی دا بیا د کافر انسان دی وجعل لله اندادا او وګرځي الله لره شریکان دا هغه دي که نه کښتۍ کې چې به ناستو چغې به والي چې الله به را خلاص کړو بیا به یې شرک وکړو لیضل عن سبیله د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک د لارې د الله نه. قل ورته ووایه تمتع بکفرک قلیلا فایدې واخله سره د کفر نه لږه زمانه په دې کفر دې خوند تې واله مزي وکړه څومره به یې وکړي لږه زمانه ده انجام انک من اصحاب النار یقینا ته د اور والو نه یې. اوس دا بل طرف ته هم کس واوره کنه د مشرکانو صفات بیان شو یا د مشرک مؤمن بنده ته وګوره امن هو قانت ایا هغه څوک چې هغه عجزي کوونکی دی آناء اللیل په وختونو د شپه کې ساجدا وقائما سجده کوونکی دی او ولاړ یو سړی دی عجزي کوي الله ته په کوم ټیم کې د شپې عجزي کوي په شکل د څه کې په شکل د سجده او قیام کې معنی مونځ کوي په تهجد ولاړ دی یحذر الاخره یریږي د آخرت نه ویرجو رحمت ربي او امید لري د رحمت د رب خپل یرم د امید هم دی. نو دلته اوس سوال دی او دغه اولنی یو شان دي فرق ته وګوره ذکر الله وی قل اوایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا برابر دي هغه کسان چې پوهه لري او هغه چې پوهه نه لري برابر دي نو بیا د څه باندې پوهه لري نو یو قول دا دی آیا هغه کس چې په دین باندې پوهه دی په شان د هغه چا دی چې په دین باندې نه دی پوهه فرق دی هغه کسان چې پیژني خپل رب لره په شان د هغه چا دي چې نه پیژني رب لره هغه کسان چې پیژني قرآن په شان د هغه چا دي چې نه پیژني قرآن نه ذکر الله وی انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت اخلی صفا عقلونو والا په دې خبرو باندې د عقل خاوندان پوهیږي. اوس الله رب العزت ډېر روانو آیتونو کې توحید طرف ته ترغیب ورکوي پکې هجرت ته هم ترغیب ورکوي. هجرت دا صورت مکی دی کنه او نږدې دی هغه دور ته د حبشې ته د هجرت چې کوم دور و هغې ته نږدې دی رب العالمین د مخکې نه د مؤمنان داسې ورو پوه کوي او ذهن ولدې طرف ته راړی. قل یا عبادي الذین آمنوا اوایا ای بندگانو زما هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی اتقوا ربکم ویریږئ د رب خپلنا للذین احسنوا فی هذه الدنیا د پاره د هغه کسانو چې ښایسته عمل یې کړی دی په دنیا کې حسنه ښایسته ژوند دی چا چې ښایسته عمل کړی دی ښایسته ژوند په کوم ځای کې دی په دنیا او په آخرت کې وعرض الله واسعه او ځمکه د الله پراخه ده که دلته تاسو تنګئ بل ځای ته ځئ انما یوفى الصابرون یقینا پوره به ورکړی کېږي صبر کوونکو ته اجرهم اجر د هغوی بغیر حساب بې حسابه خیال هم دی وایي ځمکه پراخه ده بې صبر ذکر کو خیال هم دی که نه سره بد دی هجرت صبر غواړي هجرت لوی صبر غواړي لوی نو صبر کوونکو ته الله څه ورکوي هغه حساب الله ته باندې یو د صبر دا عمل دی یو څو اعمال دي اسی یو عمل دوره ته ذکر کوم چې ټیم را نه ځي ډېر یو دا دی د صبر بدله دا پته نشي چې څه ده الله ته معلوم او دویم روجه حدیث قدسی دی الله وی روجه دا زما او د بنده په منځ کې د بس
قیامت په ورځ به ویني چې زه وله څه علماء بعض نور اعمالو ذکر کیا بس انشاءاللہ بیا چې بله موقع بیان قل اوایا انی امرت ان اعبد الله یقینا ما ته حکم شوی دی چې بندگی وکم د الله مخلصا له الدین چې خالص کوونکی یم هغه لره عبادت اوایا پیغمبره چې دا حکم ما ته دی نو چې پیغمبر ته دی نو امتی ته به نه وامرت لان اكون اول المسلمین او ما ته حکم شوی دی چې زه شم اول د تابعدارونه څنګه اول د تابعدارونه په دې امت کې د اول تابعدارونه ځکه پخوا خو مسلمانان تیر شوي قل اوایا انی اخاف یقینا زه یریږم ان عصیت ربی که نافرماني وکړم د رب خپلنا عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یریږي د الله د عذاب نه ځکه نافرماني د الله نشي کولی او نه کوي نو زما ستا به څه حال وي یاره دا ډېر اوچت نعمت دی چې الله یې چاته نصیب کړي چې د یو بنده په زړه کې د الله نه یری د الله نه یره دا انسان د ډېرو نافرمانیانو نه بند دی قل الله اعبد مخلصا له دیني ووایه خاص د الله عبادت به کوم مخلصا له دیني چې خالص کوونکی به یم هغه لره بندګي خپله څو پیرې دا خبره وشو تاکید چې بندگی به خالص د الله د بل څوک به سره نه شریک که نه مني فاعبدوا ما شئتم من دونه نو بندگی وکړئ د هغه چا چې غواړئ تاسو سوا د الله نه ځئ چې نه منئ نه منئ ځئ چې د چا بندگی مو خوښئ کوئ خو یاده کوئ قل اوایا ان الخاسرین یقینا تاوانیان الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامه هغه کسان دي چې تاوان کې واچول نفسونه خپل او اهل خپل په ورځ د قیامت دا یقیني تاوانیان دي تاوان دا نه دی ګورئ تاوان دا نه دی چې ما او تا په دنیا کې څه وخته پورې وچه ډوډۍ وخورو تاوان دا نه دی چې زما او ستا بچې د ایسي لاندې ژوند تېر نه کړي تاوان دا نه دی چې زما او ستا بچې اسري کړي تکه سپینه جوړه وانچوي دا هېڅ تاوانونه نه دي نن یې وانچوله سبا به دا جوړه واچي نن غریب دی سبا به مالدار ډېر خلک موږ شخصي پیژنو د ډوډۍ درک نه لګېدو اوس په الله داسې وخت راوستی ورځې بدلې شو پلار پې خفه و چې دی غریب دی اوس هغه پلار یې چې مړ شوی دی دی مالداره شوی دی داسې به کوم ډېر دي ورځې بدلېږي را بدلېږي دا هېڅ تاوان نه دی تاوان الله وایي دا دی چې یو سړی د قیامت په ورځ ځان وموبیلي او خپل بچي وموبیلي دا تاوان دی ځکه چې دې کې د دنیا چې کوم تاوان دی که نه د دې موږ مخنیوی کولی شو لکه زما سره ښایسته جامه نشتي نو څه به وکړم یو منډه به وو 2-3 ورځې بعد به را پیدا کړم که نه که نه خو که هغه امتحان کې تاواني شو نو بله موقع نشته که که خیال م کړی دی سبقونو کې دینی دنیوي ټولو سبقونو کې دا مخکې راځي خصوصا یونیورسټیانو کې بعض پرچې داسې چې هغې سره دا لیکلی شرط چې د دې بیا امتحان نشته پته نشته تاسو دې څه ماده راغلي که نه موږ ته بعض مواد او سبجکټس داسې راغلي وو چې د هغې سره به دا لیکلي وي د دې بیا امتحان نشتي یاره موږ به دا نورو پرچو یادولو کې لا بیا هم ګزاره کوله خو دا نه ده دې ته به داسې ناست وو که نه چې یو ټکی به م یادو ځکه چې بیا امتحان نه راځي دا ډېر ښکلی مثال دی دقه امتحان زمونږ چې کوم دی که دا یو پیر دی بیا نشتي ګورئ که ستا دا خیالي چې که آخرت کې تاواني شو بیا ځکه الله وایي صحیح تاوانیان دا دي الا ذلك هو الخسران المبین خبردار دا تاوان ښکاره دی الله دې ته موږ ټول وساتي تاوان خو دی وګوره انجام ته که نه لهم من فوقهم ظلل من النار د دوی دپاره به د بره طرف د دوی نه سوري د اوري یا وریځې د اوري له پاسه به د اور دي لکه وریځې لکه سورې ومن تحتهم ظلل او د لاندې د دوی نه به هم سوري یعنی لاندې به تم اوري بره به هم طبقه د اوري ذلك يخوف الله به عباده دا عذاب یری الله په دې بندگان خپل یا عبادی فتقون اے بندگانو زمانو ویریږئ
دا انجام دا هغه چا دی چې تاوانیان دي چې ګټه کې دي. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، او هغه کسان چې ځان ساتي د طاغوت نه چې بندګي وکړي هغې لره. طاغوت چا ته وایي؟ بارک الله فیک. زما دا تعریف وکړه. هر هغه څوک چې د هغه د الله نه علاوه بندګي وشي هغه پرې خوشحاله د طاغوت دی. دا شان ته وایي شیطان طاغوت دی. مطلب دا دی چې کومو خلکو د غیر الله د بندګۍ نه ډډه وکړه، صحیح شو. وانابوا الی الله، او رجوع وکړه الله ته. لهم البشرا، د دوی لپاره زیری دی. فبشر عباد، نو زیری ورکه بندګانو زما ته کومو ته. الذین یستمعون القول، هغه کسان چې غوږ ږدي وینا ته. فیتبعون احسنه، نو تابعداري کوي د ډېر ښایسته د هغې. دا صفت به په ځان کې راولئ که غواړئ دا زیری. څه دي؟ څه صفات دي؟ خبرې ته غوږ کېږده، بیا یې د ښې خبرې تابعداري وکړه. نو دې کې دا شوه چې دوی هره خبره اوري، خو په هغه خبرو کې بیا په هغه خبره پسې روانېږي چې هغه ښایسته وي، دلیل ورسره وي. یو دا شو. بعض علما ویلي وایي دوی غوږ ږدي قرآن ته او حدیث ته. نو خو صحیح شو، دوی غوږ ږدي، نو بیا به د دې څه جواب کوي؟ بیا دوی پکې د ښایسته خبرې تابعداري کوي. نو قرآن خو ټول ښایسته دی، حدیثونه خو ټول ښایسته دي. نه چې ضعیف پکې راکړه، ضعیف چې لرې کړه. مونږ چې کله قرآن او حدیث ووایو نو قرآن او صحیح حدیثونه څنګه ګورئ؟ کله داسې چې دوه کارونه دي، یو رخصت ته، یو عزیمت دی. لکه یو ځای کې الله تعالی ګنجایش درکړی چې میکه یو عزیمت دی چې هغه لږ دروند کار دی، لږ تکلیف پکې هم دی، او غوره بیا دوی دغه کار کوي. راجح او مرجوح لکه دوه مسلې دي. دا یو مسله هم راجحه ده، دلیل ډېر مضبوط دی، ډېره واضح. دا بله مرجوحه ده، اگر که غلطه نه ده خو مرجوحه ده. بلکل ځکه جواب دی. رخصت پرېږده او عزیمت وایي. دا شو هغه د قرآن او د حدیث هغه ښایسته خبر. اگر که دې نه د اولنۍ خبره ډېره واضح. اولئک الذین هداهم الله، دا هغه کسان دي چې هدایت کړی دوی ته الله. واولئک هم اولو الالباب، او دا کسان دوی صفا عقلونو واله دي. واضح دی چې عقلونو والی، ځکه چې د عقل خاوند خبرې ته غوږ ږدي. او بیا اسې سر نه خوځي راخوځي چې غوږ یې ایښودی دی. غوږ یې ایښودو واله هم ډېر دي، بیا عمل کوي. نو سوچ وکړه چې خبرې ته یې غوږ کېښود، بیا یې عمل وکړو، نو چې دی د عقل خاوند نه وي نو دی به د څه خاوند؟ افمن حق علیه کلمة العذاب، ایا بس هغه څوک چې ثابته شي په هغه باندې فیصله د عذاب. افانت تنقذ من فی النار، ایا نو ته بچ کولی شي هغه څوک چې په اور کې؟ الله پیغمبر ته وایي چې یو سړی د عذاب حقدار شي، ته به یې بچ کړې؟ نه شي بچ کولی. لکن الذین اتقوا ربهم، مګر هغه کسان چې یېرېږي د رب خپل نه. لهم غرف، دوی لره کمرې دي. غرف کمرو ته وایي، بالاخانو ته وایي، دنګو دنګو محلونو ته وایي. من فوقها غرف، د پاسه د هغې نورې کمرې دي. مبنیه مضبوطې، تجري من تحتها الانهار، بهیږي به لاندې د هغې نه ولي. وعد الله، وعده د الله ده. لا یخلف الله المیعاد، خلاف نه کوي الله د وعدې خپلې. خو دا د چا دپاره دي؟ تقوادارو دپاره. لکن الذین اتقوا ربهم، اوس الله پسې د قدرت دلایل بیانوي. د جنتیانو نعمت ذکر کو چې الله به دوی له دا ورکوي. اوس پسې د دنیا سپکاوی بیانوي، په منځ کې د الله قدرت پکې هم بیانوي چې په دې دنیا مه دوکه کېږي، دا ګوره ختمېدو واله ده. اصل مزې او خوندونه او د آخرت. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ایا ته نه ګورې چې بېشکه الله رالیږلي دي د اسمان نه اوبه. فسلکه ینابیع فی الارض، نو روانې کړي دي هغه چینې په ځمکه کې. ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه، بیا راوباسي په هغې سره فصل چې قسمه قسم یې رنګونه د هغې. ثم یهیج، بیا وچ شي فصل، بیا څه شي؟ وچ شي. نو د الله قدرت بیانېږي، پکې د دنیا سپکاوی هم بیانېږي. فصل تکشین دی، ثم یهیج، بیا وچ شي. دا د انسان هغه ژوند دی، رو رو په کته روان شي. فتراه مصفرا، نو اینې به ته هغه تک زیړه
فصل څه شي زیړ شي او دقه شان د الله دا بندګان هم زیړ شي ثم يجعله حطاما بیا وګرځي هغه فصل مات را مات او دقه شان د انسان هم مات را مات شي ځکه څه وایي ګوره ان فی ذلک لذکرا یقینا په دې کې خامخا نصیحت دی لأولی الالباب د پاره د عقلونو والو ها چا چې د دې دا نصیحت قبول کړی دی او سوچ کړی دی رب العالمین د سینه کولاو کړی د اسلام ته افمن شرح الله صدره للاسلام آیا بس هغه څوک چې کولاو کړی د الله سینه د هغه اسلام ته یو سړی د سینې کولاو د اسلام سوره اعراف کې دې آیتونه تیر شوي ما هلته وضاحت کړو سورة الانعام کې عفوا سورة الانعام سینه که ستا کولاو اسلام ته که نو شکر ادا کوه او زه دغه ملګرو ته زیری ورکوم دا یو زیری دی د خوشحالۍ خبره کوم ملګري چې دا شوق لري چې په دې قرآن پوه شي او د ځان ستړي کوي کیني خصوصا موږ سره یو څو مشران په دې اولني صف کې کیني زما په نظر دا قسمه مؤمنان د دوی لپاره زیری دی چې الله د دوی سینه کولاو کړي د اسلام ته دا هسې نه کېږي ګورئ دا هله کېږي که نه چې کله د انسان د یو شي سره محبت او دا محبت هله چې کله د سړي ورته زړه او سینه کولاو شي خلک وایي که نه یاره وایي پلاني له مې زړه کې ځای ورکړی دی د دوی دا متونه یې تر هغسې زړه کې دی ایښودی ستا زړه ورته کولاو دی ستا سینه ورته کولاو ده پراخه ده نو الله رب العزت چې د چا سینه کولاو کې اسلام ته فهو علی نور من ربه نو هغه په رڼا دی د طرف د رب د هغه نه رڼا د څه ده رڼا د دین ده که نه اوس ښه دې ځکه اوس خبره پټه ده ښه د چا چې الله سینه کولاو کړې د اسلام ته دی کیدی شي په شان د هغه چا چې زړه تنګ دی او سخت دی نشي کېدی نو ځکه وایي فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله بس تبعی ده هغه چا لره چې سخت دي زړونه د هغوی د یادولو د الله نه اولئک فی ضلال مبین دغه کسان په ګمراهۍ ښکاره کې دي اخر دا زړونه نرمیږي په څه باندې نو الله وایي په قرآن باندې الله نزل احسن الحدیث الله نازل کړي ده الله نازله کړي ده ښایسته خبره یا الله را کوزي کړي دي ښایسته خبرې کتابن چې کتاب دی د تاسو سره لاس کې دی متشابها یو شان دی یو شان دی په رښتینوالي کې یو شان دی په حکمتونو کې یو شان دی په پوخوالي کې یو شان دی په ایمان کې په ټول به ایمان یو شان راوړي مثاني بار بار لوستلی کېږي الله اکبر کوم وخت نه چې نازل شوی دی او سړی په خونې سړی موړ نشي په علمونو او په حکمتونو یې سړی موړ نشي تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم رازګي شي د دې سره سرمنې د هغه کسانو چې یریږي د رب خپل نه مؤمنان واوره د مؤمنانو شان چې کله دوی د الله دې کلام ته ناسي او څه د عذاب خبره راشي څه د یرې خبره راشي سرمنې رازګي شي مونږ چې غونې پې زیږ شو د بدن ویښتې ودرېږي ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر الله بیا پستی شي سرمنې د دوی او زړونه د دوی ذکر د الله ته کله داسې د امن خبره راشي کله د جنت خبره راشي د رحمت راشي زړونه یې بیا په ارام شي دا دلیل په څه دی دا ښه خبره ده دې کې شک نشته زما بل جواب دوی بارک الله فیک دوی ژوند تېروي د دې قرآن سره زما دا جواب وکړه دی روان دی د دې قرآن سره زما دې ملګرو ته خیال دی بعضو ملګرو ته په دې درس کې زه چې کله دا سبق دې روان شروع کړم نو دا ملګري به بیا ډېر وخت ما ته بره نه ګوري ځکه قرآن ته دې ځکه چې سبق روان خو زه پکې منځ کې داسې ګورم دې بعض نیم ته زه وګورم نو داسې د الله د رحمت خبر رواني نو دی ورته خاندي خوشحاله شي څوک پکې سر داسې وړه کوي څوک داسې د عذاب دغه رواني څه غمجنه غونته کېږي ما ته پته دی اوس د دې قرآن سره روان دی ژوند تېروي دا ټیم پاسي والا نه دی دی پوهېږي په دې قرآن باندې الله دې موږ په قرآن پوه کړي ذلک هدى الله
دا هدایت دا الله دی یهدی به من یشاء هدایت کوي په دې سره چاته چې وغواړي ومن یضلل الله او هغه څوک چې ګمراهي کړي الله فما له من هاد نو نشته هغه لره څوک هدایت کوونکی چې الله یې ګمراه کړي نو څوک به له هدایت ورکړي افمن یتقي بوجهه سوء العذاب یوم القیامه آیا بس هغه څوک چې ځان بچ کوي په مخ خپل سره د بد عذاب نه په ورځ د قیامت مطلب د دې دا دی چې یو سړی ګمراه شو نو اور ته به ځي بیا به دې خپل مخ سره ځان بچ کوي د بد عذاب نه معنی دا چې دا بد عذاب به د دې مخ ته رارسي دا اور به د دې مخ ته رارسي نو دلته پکې خبره پټه ده دې په شان د هغه چا کیدی شي چې د عذاب نه بچ شوی دی فرق دی که نو ځکه وقیل للظالمین او به ویلی شي ظالمانو ته ذوقوا ما کنتم تکسبون وسکئ سزا د هغه عملونو چې تاسو به کوئ کذب الذین من قبلهم تکذیب کړی و هغه کسانو چې مخکې و د دوی نه تسلی د پیغمبر ته چې یوازې دوی نه دي فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نو راغی هغوی ته عذاب د هغه ځای نه چې هغوی نه پوهېدل یره ده فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا نو وسکول هغوی ته الله شرمندگی په ژوند دنیوي کې ولعذاب الآخرة أكبر او عذاب او خامخا عذاب د آخرت خو ډېر لوی دی لو كانوا يعلمون که چېرته دوی پوهېدی پوخانو باندې الله ذلتونه راوستي دي په دنیا کې په دوی به هم راشي د آخرت عذاب خو الله بیا وایي چې ډېر لوی نو په دې کې یره ورکول مقصد الله ظلم نه کوي چې هسې عذاب ورکوي الله وایي ما قرآن را لېږلی د خو دوی پکې سوچ نه دی کړی ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل او یقینا بیان کړي دي من خلکو لره په دې قرآن کې د هر قسمه بیان نه لعلهم يتذكرون د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي او چې څوک نصیحت وانخلي نو ځان دې ملامته کړي قرآنا عربیه قرآن عربی ژبې واله دی یعنی ښه واضحه دی غیر ذي عوج نه دی کوږوالی نه دی په دې کې کوږوالی یا نه دی خاوند د کوږوالي هیڅ کوږوالی پکې نشته خبرې رښتینې دي خبرې یقیني دي واضحه دي لعلهم يتقون د دې دپاره چې دوی ویریږي ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال اوس دې تېر شوی کې الله وایي چې ما قرآن کې ډېر مثالونه بیان کړي دي قسمه قسم بیانونه یو دا مثال واله دا ډېر ښکلی مثال دی چې ته پوه شي په فرق باندې په موحد او په مشرک کې او دومره ښایسته مثال دی چې به پوه شي نو دا زړه به دې خوشحاله شي او د الله د نعمت شکریه ادا کړي چې الله ته موحد پیدا کړی ضرب الله مثل الرجل بیان کړی دی الله مثال د سړي فيه شرکاء متشاکسون چې په هغه کې برخداران دي بد اخلاقه ورجلا سلما لرجل او بل سړی سلامت دی یو سړي دپاره یو کس دی غلام دی مری دی فيه شرکا د ده ډېر مالکان دي یو مالک نه دی او هغه مالکان یې بد اخلاقه بدتمیزه دي یو ځای ته لیږي بل ځای ته لیږي چې د هغه ځای نه راشي هغه بل طرف ته لیږي سره د کنځلو وهلو ټکولو یو دا دی بل طرف ته یو غلام دی مری دی د یو مالک سره خپل کار ورته معلوم دی خپله طریقه ورته معلومه ده هغه یې تنګوي نه هل یستویان مثلا ایا دوی برابر دي په حال کې نو دا د مشرک او د موحد فرق مشرک یو بابا خو نه دی کنه یو بوت خو نه دی کنه یو درگاه یو دربار خو نه دی دلته ځي هلته ځي هغه ځای ته ځي او دلته ځي او بیا په دې دربارونو او په دې درګاهونو او په دې مندرونو او د دې بوتانو سره خوا کې دومره بدتمیز دوی مشران ناسي چې دا خلک وایي راوایي غربۍ راغربۍ موږ ویډیوګانې لیدلي او یو طرف ته هغه موحد دی چې د هغه لاره معلومه ده د هغه معبود معلوم دی د هغه کار معلوم دی د یو الله بندګي کوي الله وایي دا یو شان دي الحمدلله ټول صفتونه خاص الله لره دي ولې دا خبره ذکر کړه نو خو د عام ذکر شو چې ټول اوچت صفات د الله لپاره
یا چې دا دواړه یو شان نه دي نو په دې باندې د الله شکر دی، د الله عدل او انصاف دی. او دغه شان که چاته د توحید د عقیده نصیب شوي نو هغه دې الحمدلله په مخه وي. بل اکثرهم لا یعلمون، بلکې ډېر د دوی نه پوهېږي. دوی به وي یو ورځ خو به دا پیغمبر مړ شي که نه دمه به تي شو. الله وی انک میت و انهم میتون، یقینا ته مړ کېدونکی یې او یقینا دوی هم مړه کېدونکي دي. موږ له د خبرو تاوال را تاوال نه راځي او نه دی الله دې توفیق راکوي چې اوس د الله خبره تاو را تاو چې دا مړی څنګه ووي او دا به وصالي او دا به پړدی او دا به د سترګو نه صرف پناه کېدی. نه، مرګ همدقه مرګ ته وایي دا کوم چې په عامو انسانانو باندې راځي. په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې مرګ راغلی دی. که ژوندی دی نو هغه د برزخ په ژوند کې ژوندی دی چې هغه ژوند جدا دی او د دنیا ژوند جدا دی. خو د دنیا ژوند هغه ختم شوی دی. یو دلیل پسې دی دا آیت دی که ته به مرې او دوی به مرې. سوال نو ما او تا به پاتې کېږو؟ بیا د سوچ خبره ده. او بیا خبره په دې ځای ونه درېده. الله وی ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون، بیا یقینا تاسو به په ورځ د قیامت کې په نزد د رب خپل جګړې کوئ. د الله په دربار کې به جګړې روانې، جګړې اختلافات وکړه، د هغې اختلافاتو حل به راوځي نو هلته به الله بیا وایي غټې جګړې روانې دي. الله دې هغه ورځ موږ ته اسانه کړي. فمن اظلم ممن کذب علی الله، نو څوک دی ډېر ظالم د هغه چا نه چې دروغ جوړوي په الله باندې، وکذب بالصدق او دروغجن ګڼي رښتیا ولره. رښتیا وحی ده. اذ جاءه کله چې راغی ده ته الیس فی جهنم مثوى للکافرین، ایا نشتي په جهنم کې ځای د اوسېدو کافرانو لره؟ معنی چې ښه ډېر شتي لګیا دي جهنم څه وړوکی نه دی چې تنګ به شي یا دوی ځای به پکې ختم شي. والذي جاء بالصدق، او هغه څوک چې راوړو رښتیا ولره. څوک دی رښتیا چا راوړي دي؟ یو قول دی جبریل علیه السلام، بل قول رسول صلی الله علیه وسلم. وصدق به، او تصدیق یې وکړو په هغې باندې. څوک دی؟ امت. که رسول الله وسلم شي دی اولني کې نو بیا دلته مراد امت دی، مسلمانان. او که هلته جبریل علیه السلام شي نو دلته بیا رسول صلی الله علیه وسلم دی. اولئک هم المتقون، دغه کسان هم دوی تقوادار دي. چا کې چې دا صفات دي هغه تقوادار دي. بیا علماو دا خبره کړې ده وایي دا آیت عام هم استعمالی شي. هر هغه څوک چې رښتیا خبره کوي او په رښتیاو یقین کوي دا تقوادار دي. لهم ما یشاءون عند ربهم، د دوی لپاره هغه څه دي چې غواړي دوی په نزد د رب د دوی. ذلک جزاء المحسنین، دا بدله ده د ښایسته عمل کوونکو. لیکفر الله عنهم اسوأ الذي عملوا، د دې لپاره چې ورېږي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دوی کړي دي. الله دې زموږ د بد عملونه ورېږي او الله دې په دې مبارکو شپو کې موږ د اور نه آزاد کړي. یو دغه به وکړي الله. دویم ویجزیهم اجرهم، او بدله ورکړي دوی ته د اجرونو د دوی باحسن الذي كانوا يعملون، په ښایسته هغه عملونو چې دوی کول. دا بدله د دوی چې کومه ده دا د هغه ښایسته اعمالو د لاسه ده. مشرکانو به وي پیغمبر ته کله به ورته وي ته به مړ کېږي او که نه، او کله به یې یرو د دې خپلو بوتانو نه وایي مه کوه دا بوتان به دې داسې کړي او دا به دې دغه کړي. الله وی الیس الله بکاف عبده، ایا نه دی کافي الله بنده خپل لره؟ الله نه دی کافي چې الله د چا سره ملګری شي دی بیا د چا نه به څنګه یېرېږي؟ الله پیغمبر ته وایي زه ستا سره یم که او الله خپل بنده لره کافي دی. ویخوفونک بالذین من دونه، او یری دوی تا په هغه کسانو چې سوا د الله نه دي. یعنی تا یری په چا باندې؟ په خپلو بوتانو باندې. ومن یضلل الله، او چا لره چې ګمراه کړي الله فما له من هاد، نو نشته هغه لره څوک لاره ښودونکی. دا چې تا یری دا ګمراه شوي دي او چې الله یې ګمراه کړي نو څوک ورته هدایت نشي ورکولی. ومن یهد الله، او چاته چې هدایت وکړي الله فما له من مضل، نو نشتي هغه لره څوک ګمراه کوونکی. الیس الله بعزیز ذی انتقام، ایا نه دی الله زورور بدله اخیستونکی؟
معنی دی نو الله به بدلا لي د دوی تپوس به کوي د دې هر څه د دوی د ګمراهۍ ته وګوره که نه ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض او که تپوس وکړي ته د دوی نه چې چا پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه لیقولن الله خامخا وی به دوی الله ربوبیت مني قل ورته ووایه اوس د دوی نه سوال وکړه دوی خو بیا هم د الله سره برخداران جوړ کړي دي که نه دې سوال ته ګورې او دې کې سوچ وکړې ښه قل ووایه افرأیتم ما تدعون من دون الله خبر راکئ په باره د هغه چا کې چې تاسو یې رابلئ سوا د الله نه ان ارادني الله بضر که اراده وکړي الله ما ته د ضرر رسولو هل هن کاشفات ضري ایا دوی لرې کوونکي دي د ضرر د هغه د دې سوال به څوک جواب وکړي الله اکبر که الله په ما یو سخته راولي ستا دا بوت به دغه سخته بنده کړي که الله وی په ما یو بیماری راولي نو ستا دا بابا او دا پیر صاحب او ملنګ صاحب بس دا بیماری بنده کړي قرآن ټول د توحید نه ډک دی خو هله به پې پوه شي چې کله ته په دې نیت ورته کښېنې چې زه ته هدایت علم دا قرآن هغه خلک هم په مخه لولي چې هغوی په دې شرکونو کې اخته دي چېرته دوی نه دا سوال پکار دی خبل او ارادني برحمه یا که اراده وکړي ما ته د رحم کولو هل هن ممسکات رحمتي ایا دوی بندونکي دي د رحمت د الله که الله په ما سره رحم کوي دوی به بل کړي نشي بندولې نو چې نشي بندولې قل حسبي الله ووایه کافي دی ما لره الله علیه یتوکل المتوکلون خاص په هغه باندې ځان سپاري ځان سپارونکي موږ خو په هغه الله ځان سپارلی ها دوی ته دا ووایه که نه مني قل ووایه یا قوم اعملوا على مکانتکم ای قوم زما عمل کوئ په خپله طریقه انی عامل یقینا زه هم عمل کوونکی یم ستاسو خپله طریقه ده زه خپله طریقه دا مکی دور دی ښه مکی دور کې لا د جهاد احکام او سختیانې او دا نه وي ولې مسلمانان کمزوري نو ځکه د مکی آیتونو کې اکثر دا خبر راځي وایي ستاسو خپل عمل زمونږ خپل عمل فسوف تعلمون نو زر ده چې تاسو به پوه شئ په څه باندې من یأتیه عذاب یخزیه چې چاته به راځي عذاب چې شرمی به ویحل علیه عذاب مقیم او نازلیږي به په هغه باندې عذاب همیشه دا به تاسو پوه شئ او ویې به نه چې دا د چا په نصیب کې او د چا په برخه کې انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق یقینا موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب د پاره د خلکو په حق سره یا د حق راښکاره کولو لپاره دا خبره یې دلته په دې وکړه چې پیغمبره ته خپل کار کوه خپل عمل جاري ساته او ستا کار هم دقه دی چې دغه کتاب به بیانې دا کوم چې موږ درلېږلی دی فمن اهتدى فلنفسه نو که چا هدایت وموندو نو د خپلې فایدې دپاره دی ومن ضل او که څوک ګمراه شو فانما یضل علیها نو یقینا ګمراه کېږي چې ضرر به په ده باندې وما انت علیهم بوکیل او نه ته په دوی باندې ذموار ته څه ذموار خو نه چې الله به تا نه تپوس کوي چې ولې ته ومنله ولې نه منې ستا کار صرف رسول دي اوس الله رب العزت بیا د خپل عظمت یو څو نښې بیانوي او دا خبره بیانوي چې تصرف د کائنات ټول د الله په لاس کې دی نو شفاعت هم د هغه په لاس کې دی دا مسله را روانه ده او موږ د صورت په اوله کې هم دا خبره ذکر کړه چې الله وی دوی چې د بوتانو بندګي کوي نو ولې کوي چې موږ نږدې کړو زموږ سپارش کوي نو دلته دا اوس د الله کوم تصرف چې بیانېږي که نه دا په دې باندې به دلیل ګرځي چې شفاعت په آخرت کې هغه د الله سره دی الله یتوفى الانفس حین موتها الله پورا اخلی روحونه یا مړه کوي نفسونه حین موتها په وخت د مرګ د هغې کې ګوره روح اخیسته دوه قسمې ښه یو پوره روح اخیسته دي پوره روح اخیسته دي ته څه وایي دې ته مرګ وایي په بعضو نفسونو باندې الله داسې مرګ راولي چې روح تې پوره والي والتي لم تمت في منامها او هغه روحونه چې نه مړه کېږي
په خوب کې والتي لم تمت دلته خبره پکې پټه ده او هغه روحونه چې نه مړه کېږي اخلي فی منامها په خوب کې دا هم په خوب کې لیکن خو دې روحونو اخیستو کې او هغو کې فرق دی ګوره فیمسک التي قضا علیها الموت نو بند ساتي ځان سره هغه ساګانې چې فیصله یې کړي په هغې باندې د مرګ دا اوس هغه مکمل اخیستی شو ښه د دې ځای نه اوس دا مکمل اخیستی شو ځکه چې فیصله د مرګ شو ويرسل الاخرى الى اجل مسمى او را پریدي نور روحونه تر نیټې مقررې پورې هغه هغه دی چې راپاسي یعنې د دنم روح ګوره څه نه څه اخیستی شي او ځکه خوب ته وړوکی مرګ ویلی کېږي دا الله ولې ذکر کوي یو خو الله خپل طاقت ذکر کوي بل اشاره دی ته ده څنګه چې دا اوده راپاسي که نه دغه شان به الله رب العزت دا مړي راپاسوي د دې قبرونو نه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا په دې کې خامخا نښې دي د پاره د هغه قوم چې سوچ کوي ام اتخذوا من دون الله شفعاء آیا نیولي دي دوی سوا د الله نه سفارشیان قل ورته ووایه اولو کانوا لا یملکون شیئا آیا اگر که دی هغوی چې اختیار نه لري د څه شي ولا یعقلون او نه عقل لري بیا به ورته هم پراته که هغوی سره هېڅ اختیار نه د سفارش نه د بل څه او نه عقلي بیا به هم پراته بیا هم ډډه لګولي نو ځکه الله وایي قل ورته ووایه لله الشفاعة جمیعا د الله په اختیار کې دی سفارش ټول مخکې دا مسلې ذکر شوي د سفارش ته که نه دي ذکر شوي که څوک یې کوي نو هغه به د الله نه اجازته لري بې اجازته سفارشونه نه کېږي له ملک السماوات والارض خاص هغه لره باچایي د اسمانونو او د ځمکې ده ثم الیه ترجعون بیا به خاص هغه ته ورګرځولی کېږئ تاسو د دې مشرکانو د الله د توحید سره څومره نه لګي ګوره ورته واذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله په یووالي سره یو خبره ته وکړم دلته مراد ګورې صرف هغه مشرکان نه دي چې هغوی جي کلمه نه وایي کلمه گو مشرک چې کلمه وایي او مشرک دی په ده باندې هم ګورې د الله توحید ډېر بد لګي یعنې ته لاړ شه دغه خلکو خواته له چې کلمه وایي او ځان ته مسلمانان وایي ته د توحید خبره صرف شروع که د مانځه نه بعد او د دوی د مخونو ته بیا وګوره داسې طبیعت خراب شي که نه ته رد وکړه په شرک باندې جومات ته ورننوتې د دوی د جوماتونو ته او بیا رد وکړه په شرک باندې چې غیر الله ته چغې وهل نشتي دا نشتي دغه نشتي بیا د دوی د مخونو ته وګوره چې روغ ترې راوځي بلکل او ویډیوګانې راغلي ډېر کسان یې د سټیجونو نه کوز کړي دي ولې وایي دوی د الله توحید دوی هم وایي موږ توحید منو نو چې ته توحید منې نو د توحید په بیان خفه کېږي ولې معلومه شوه چې د توحید منل دا دوی یو لیبل مخې ته یې ښودی د ځان پرې بچ کوي نور د توحید سره د سره نه لګي واذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله یوازې یعنې چې یوازې بندګي به یې کېږي اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرة نو تنګ شي زړونه د هغه کسانو چې ایمان نه لري په آخرت باندې زړونه یې راتنګ شي او راډک شي د مخونو رنګ یې بدل شي واذا ذکر الذین من دونه او کله چې یاد کړی شي هغه کسان چې سوا د الله نه دي بوتان متان قبرونه درګاهونه دربارونه اذا هم یستبشرون دغه وخت دوی خوشحالي کوي سخت خوشحال دو خبرې یادې کړه د الله په حق کې چې کوم سړی موحد نه دی د الله په توحید خبر کېږي او چې کله بیا قصې د باباګانو او د بوتانو او د مندر او د کاڼي او د ونې شروع کې بیا خوشحالي دویم قسم خلک کوم سړی چې د رسول الله وسلم تابعدار نه او د رسول الله وسلم تابعداري پرېښودي او په مولیانو او امامانو او مولیانو له هغه مرتبه ورکړي چې هغه د پیغمبر ده نو کله چې د ده په مخ کې د پیغمبر د تابعدارۍ خبرې کوي که نه او د حدیثونو نو د ده طبیعت خرابېږي او کله چې د بزرګانو قصې روالي او داستانونه روالي او دا وایي چې هغه دا فرمایلي دي او هغه دا فرمایلي دي نو دې ته بیا طبیعت صحیح دې ته طبیعت بیا خوشحالي قل اللهم فاطر السماوات والارض ووایه ای الله پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکې عالم الغیب والشهاده پوهه په هر پټ او په ښکاره باندې انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون ته به فیصله کې په
په منځ د بندګانو خپلو کې په هغه څه کې چې هغوی په هغې کې اختلاف کړی دی. ای پیغمبره ته دا وایه. دا دعا حدیثونو کې راغلې ده. مخکې ورسره څه دي؟ انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. دا دعا یاد کړئ، ډېره قیمتي دعا ده چې الله ما ته هدایت وکړه په هغه خبرو کې چې د خلکو پکې اختلاف کړی. اوس الله رب العزت د قیامت د ورځې سختې او هیبت بیانوي چې کومو خلکو دا زړونه به تنګېدو که نه د الله په یادولو سره، د هغوی انجام. ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا، او که چېرته شي د پاره د هغه کسانو چې ظلم یې کړی دی هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول، ومثله معه، او په شان د دې ورسره شي نور، لافتدوا به، خامخا دوی به قربانوي، من سوء العذاب، د بد عذاب نه، یوم القیامه، په ورځ د قیامت. دومره سخت عذاب دی ها چې دوی د هر څه قربانولو ته تیار دي. ولي وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، او ښکاره به شي دوی ته د طرف د الله نه هغه څه چې دوی یې ګمان نه کوو. څه عذاب یا الله ته مخامخ کېده، دوی ګمان خو نه وکړ، حساب کتاب. وبدا لهم سیئات ما کسبوا، او ښکاره به شي دوی ته بد هغه عملونه چې دوی کړي وو، معنی د هغه بدو اعمالو انجام به ورته ښکاره شي. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، او راګیر به کې دوی لره هغه څه چې دوی وو چې هغې پورې به ټوکې کولې. ټوکې به څه پورې کولې؟ عذاب پورې. نو اوس الله رب العزت د مشرک انسان بد صفت بیانوي، او دا صفت په یو مسلمان کې هم راتلی شي خو چې کمزوري ایمان والی. فاذا مس الانسان ضر دعانا، نو کله چې ورسي انسان ته تکلیف دعاګانې غواړي زموږ نه، ثم اذا خولناه نعمة منا، بیا کله چې ورکو موږ هغه ته یو نعمت د خپل طرف نه، قال وی دی انما اوتیته على علم، یقینا را کړی شوی دی ما ته دا په علم زما، زه د دې څه ومه لایق وما، بل هي فتنة، بلکې دا نعمت خو امتحان دی، ولكن اکثرهم لا يعلمون، مګر ډېر د دوی نه پوهېږي. مال ډېرېده کمېده دا خو امتحان دی، او دی وایي دا مال چې ما سره ډېر دی وایي دا زما کمال دی. قد قالها الذین من قبلهم، یقینا کړې وه دا خبره هغه کسانو چې مخکې د دوی نه وو. چا؟ قارون کړې وه، فرعون کړې وه، نورو کافرانو کړې ده. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، نو دفع نکو دا هغوی نه هغه کارونو چې هغوی کول، یا هغوی له فایده ورنه کړه هېڅ فایده، هغه کارونو چې هغوی کول. فاصابهم سیئات ما کسبوا، نو ورسېدل هغوی ته یا ورسېدې هغوی ته بدې سزاګانې، ما کسبو د هغه عملونو چې هغوی کړي وو. پخوانو ظالمانو ته او بد عملو ته د هغوی سزا رسېدلې ده. والذین ظلموا من هؤلاء، او هغه کسان چې ظلم یې کړی دی د دوی نه، دوی نه څوک؟ دغه ټیم کې چې کوم مشرکان دي. سیصیبهم سیئات ما کسبوا، زر ده چې وبرسېږي دوی ته بدې سزاګانې د هغه کارونو چې دوی کړي دوی ته به هم ورسي. وما هم بمعجزین، او نه دي دوی عجزه کوونکي الله لره. اولم یعلموا، آیا نه پوهېږي دوی ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، چې بېشکه الله پراخه کوي رزق چا لره چې وغواړي او کمی یې. دې کې د انسان څه کمال نشته، دا ټول څه دی؟ دا خو امتحان دی د الله د طرف. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقینا په دې کې خامخا نښې دي د پاره د هغه قوم چې ایمان لري. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، او د صورت په آخره کې الله اکبر د دې په شان نزول کې دا راځي چې بعضو مشرکانو اراده کړې وه چې توبه وباسي، او شک کې و چې یاره الله به موږ ته شرک بخي، شرک لویه ګناه ده. نو هغوی رالو تپوس یې وکړو چې یا رسول الله زموږ داسې اراده ده. الله ایتونه راولېږل، وایي چا چې ځان سره کم ظلم هم کړی دی که توبه مو وایسته الله به یې وبخي. ډېر د امیدونو آیتونه، قرآن کې بعض آیتونه ډېر د انسان د امیدونه را تازه کوي.
یو پکې دا دی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم وایا اے بندگانو زما هغه کسانو چې زیاتې کړې دي په ځانونو باندې څه زیاتې کړې ګناهونه یې کړي دي د شرک نه واله د وړي ګناه پر ټول پکې دي لا تقنطوا من رحمة الله من امید کېږئ د رحمت د الله نه ان الله يغفر الذنوب جميعا یقینا الله بخي ګناهونه ټول اسې نه بخي توبه وباسي او توبې لپاره خپل شروط دي چې هغه په خپلو ځایونو کې ذکر شوي انه هو الغفور الرحیم یقینا الله هغه بخونکی رحم کوونکی دی وانیبوا الى ربکم واسلموا له او رجوع کوئ رب خپل ته او غاړه کښېږدئ هغه ته صرف دا ایتونه نن په توجه سره واورېده یو څوک که دا هم په توجه واورېدو عمل یې وکړو دا ژوند بدلوي وانیبوا الى ربکم واسلموا له او رجوع کوئ رب خپل ته او غاړه کښېږدئ هغه ته من قبل ان یأتیکم العذاب مخکې د دې نه چې رابشي تاسو ته عذاب ثم لا تنصرون بیا به تاسو سره مرسته نه کېږي واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم او تابعداري وکړئ د ښایسته هغه چې نازل کړی شوی دی تاسو ته د طرف د رب ستاسو نه څه شی دی قرآن وحي د دې تابعداري وکړئ من قبل ان یأتیکم العذاب بغته مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته عذاب ناڅاپه وانتم لا تشعرون او تاسو به نه پوهېږئ مخکې د عذاب د راتلو نه توبه وباسئ او الله ته واپس شئ او تابعداري د وحي وکړئ الله وایي ما خبر کړئ ولې ان تقول نفس یا حسرته د دې دپاره چې ونه وایي یو نفس ای افسوس دی على ما فرطت في جنب الله په هغه کوتاهۍ باندې چې ما کړې ده په باره د الله کې داسې نه چې قیامت پر ورځ به دا چغې وایه چې های افسوس دی یاره ما خو د الله په باره کې ډېره کوتاهي کړې ما خو د الله د دین په باره کې ډېره کوتاهي کړې د دغې چغې نه مخکې او د دې چغې د والو نه مخکې الله وایي توبه وباسي وإن كنت لمن الساخرين او یقینا ومزه خامخا د ټوغو کوونکو نه ما خو دا دین ما ټوغې ګڼو یار ما خو مسخرې کوي او تقول لو ان الله هداني یا ونه وایي که چېرته الله هدایت کړی وی ما ته لکنت من المتقین خامخا وی به زه د تقوادارو نه قیامت په ورځ دا چغې فایده نه درکوي الله تا ته نیغه لار ښوولې ده الله پیغمبران را لېږلي دي علما شتي او تقول حين ترى العذاب یا ونه وایې په هغه وخت چې وبوینې عذاب لو ان لي کره که چېرته وایې ما لره دوباره ته دنیا ته فاکون من المحسنین نو زه به وایې د ښایسته عمل کوونکو نه الله اکبر د دې هر څه د ویلو نه مخکې او د دې چغو او افسوسونو نه مخکې الله وایي واپس بلا قد جاءتك آیاتي ولنا دا بلا دې کې رد دی دغه شاتنو خبرو لکه دغه شاته څه ویلی شو وایي که الله ما له هدایت را کړی خیال هم دی او وایي که ما ته موقع میلاو شوی نو دلته ورته وویلی شو چې ولې نه تا ته هدایت میلاو شوی دی تا ته خبره واضحه شوې ده الله کتابونه هر څه در لېږلي خو تا نه دي منلي نو ځکه ورته وایي قد جاءتک آیاتي یقینا درغلي و تا ته آیتونه زما فکذبت بها نو دروغجن دي ګڼلي و هغه واستکبرت او لوی دي کړې وه وکنت من الکافرین وې ته د کافرانو نه ویوم القیامه او په ورځ د قیامت
ترى الذين كذبوا على الله إني بتاغ كسان چه دروغي ویلی دی پا اللہ وجوههم مسودا مخون داغوی بتکتوری أليس في جهنم مثوى للمتكبرين آیا نشتی پا جہنم کی زید و سیدو متکبران لرا معنی دا چی؟ شتی دا ایتون واضح دی ذکر زر تفصیل نکوما کبھی هم سوک پی پوه نشی ناغا تپوس کولیشی و ویلیش حدا انجام دا آغا چاو چی تکبوری کرده مخونه بے تکتوری وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ او بچ بکی اللہ آغا کسان چیزانی بچ ساتلے دے وسبب دا کامیابی داوی چیزانی ساتلے دا سنا دا گناونونا اللہ و ساتل دا عذابنا لا يمسهم السوء نبرسی دویت تکلیف ولا هم يحزنون ونبدوی غم جنکیگی اللہ دی منگا دا دنیا و دا آخرت دا غمونو نوساتی ہاں دا دوی اڑیکی دا اللہ سروی کرے اسی خونه دی کامیاب پا دا غورز اڑیکی دا چا سروی اگر سوک دے اللہ خالق کل شئی اللہ پیدا کون کے دا ہر شی دے وہو علا کل شیء وکیل او اگر پارشی زموار دے نچیر دا اللہ سر دی رابطہ مضبوط ہے آخرت کے با کامیابی نہیں بیا کامیابی بھئی لہو مقالید السماوات والارض اغلر کنجیانی دا اسمانون او دزمکی دی والذین کفروا بآیات اللہ او کسان چی کفری کردے پایتونو دا اللہ دا اللہ تیغارن دے خودی اولئیک هم الخاسرون دا کسان هم دوی تاوانیان دی قل اوایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد آیا بس سوا دا اللہ نا حکم کویتا سماتا چی بندگیو کم ایوها الجاہلون اے جاہلانو اوہ دی مشرکانو چی تا سماتا امر کوئی چی بندگی دا غیر اللہ کا دا اللہ نا علاوہ دا مخلوق بندگیو کا دا بوتا و دا کانی و دا ونی و دا انسان اے جاہلانو حالانکہ دا شرک مسئلہ ورنہ دا وورا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ او یقینا وحی شوید تاتا پیغمبرانو تا دا وحی شوید بور وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ او آغا کسانو دا جی مخکستان دی مخکستانا پیغمبرانو ندی لَإِنْ أَشْرَتْ کشرکو کتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ خامخا برباد بشی عملو نستا وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ او خامخا شبد تاوانیانونا خچی دا پیغمبر سر بکی گنجائش نکی بل بچا سر گنجائش دومر سخت او دومر بدترین عمل دے دا شرک اللہ دیتی منگا وسات بل اللہ بلکہ خاص دا اللہ عبادت کوا یا بل اللہ فعبد بلکہ خاص دا اللہ بس عبادتو کداغا وکن من الشاکرین او شد شکر کون کنا یعنی اے پیغمبرہ دا دوی چکم دعوت تا لدرکی دا غیر اللہ دا بندگی دیل بتوجہ نور کی تب بندگی دا چاکے تب بندگی دا اللہ کی خگورا دوی آخر پا دی شرک کی ولی پراتی دی او صرف مشرکان نگورے دا عام قانونیات کے سوک چیم دا اللہ نافرمانی کئی کرے دا اللہ دی سی ندے پیجندرے لکسن چی پکار تھا او دا اللہ دی سی قدر ندے کرے لکسن چی پکار تھا ما وقتی که پرون ما تا استا کا مثال ذکر کچھے سڑے او کس نپیجنی قدر ہی نہ کئی او چیوی پیجنی بے قدر کئی پرون کسمون دا خبر کورا دا بدلتا وسو اورا وما قدر اللہ حق قدری او قدر ندے کرے دوی دا اللہ لائق قدر داغا دیسی دا اللہ ندے یری دینی لکه سنگ چیری دا پکار او حالانکہ دا اللہ کا شان تا گورا والارض جميعا قبضته يوم القيامة او زمکا طولبا فقبض داغا کی پورز دا قیامت
والسماوات مطويات بيمينه او اسمانونه براتاو کړی شوي په ښي لاس د هغه کې. هغه یهودي عالم راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې او زمونږ په تورات کې داسې دي چې الله به دا ځمکه په خپل لاس کې قبضه کی او دا اسمانونه به راتاو کی او دا ونې او دا خاوره او دا هر څه په بله ګوته کې کی بیا به وخوځئ وی به چې انا الملک انا الملک زه بادشاه یم زه بادشاه یم. رسول الله صلی مسکی شو وی تصدیق یې وکړو د دغه عالم چې دا څنګه چې تورات کې دي داسې ده دې کې اشاره ده هغې ته. دومره عظیم رب دی دومره لوی رب دی خو الله وی دې خلکو د هغه قدر نه دی کړی او که د هغه قدر یې کړی وی نو دوی به شرک نه وی کړی دوی به د الله نافرماني نه وکړي. ما تاسو ته ووایي که نه چې صرف خبره د شرک نه ده هره ګناه چې کېږي د هغې وجه د الله قدر نه کول دي. داسې لکه څنګه چې په کار سړی و چې مسلمان د الله قدر نه کوي نه موږ دا نه دی ویلي چې دی و چې زه قدر نه کوم دی خو به خپل ګمان کې وایي چې زه کوم خو د ده نه بېقدري کېږي. خیال م دی که نه لکه منزل ټیم ته منزل نه راځي دې ته بېقدري نه وایي. الله تا ته وایي نشه مه کوه ته کې دا بېقدري نه ده داسې پسې بیا سبحانه وتعالى عما يشركون. پاک دی الله اوچت دی د هغې نه چې دوی ورسره برخداران جوړوي. د دې صورت د اخرنی مخ چې دی دې کې د قیامت تذکره ده د آخرت هیبت دې چې د مشرکانو شرک ذکر شو که نو اوس دوی یری د آخرت نه چې یو داسې ورځ ګورې را روانه ده ډېر خواږه ایتونه دي او تقسیم د خلکو پکې کېږي دوو ډلو ته. ونفخ فی الصور او پوکې به وکړی شي په شپېلۍ کې فصعق من فی السماوات ومن فی الارض نو بېهوشه به شي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي. دا څویمه شپېلۍ ده دا اولنۍ ده. الا من شاء الله مگر هغه څوک چې غواړي الله. اسرافیل په جنت کې چې کوم حورې دي غلمان دي په هغوی خو به دا حالت نه راځي که ثم نفخ فیه اخرى بیا به پوکې وکړی شي په هغې کې بل پیر څو کاله به 40 کال. زه غواړم چې د ایتونو سره ژوند تیر کړئ تاسو. فاذا هم قیام ینظرون نو دغه وخت به دوی ولاړي ګوري به یو بل ته ګوري به دې حالاتو ته چې دا څه قیصه ده. واشرقت الارض بنور ربها او رڼا به شي ځمکه په رڼا د رب د هغې سره. الله به حساب له راشي نو دا ځمکه به څومره رڼا شي د الله د نور د لاسه. ووضع الكتاب او کې به ښودی شي عملنامه وجیء بالنبیین او را به وستی شي پیغمبران والشهداء او گواهان دې کې ټول گواهان دننه راځي. وقضی بینهم بالحق او فیصله به وشي په منځ د دوی کې په حق سره. وهم لا یظلمون او په دوی به ظلم نه کېږي. ووفیت کل نفس ما عملت او پوره به ورکړی شي هر نفس ته بدله د هغه عملونو چې کړي دي. وهو اعلم بما يفعلون او الله ښه پوهه دی په هغه کارونو چې دوی کوي. وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا او وبشړلی شي هغه کسان چې کافران دي جهنم طرف ته ډلې ډلې. دا اولنۍ ډله زمرا کافران به وشړلی شي. حدیث نه دی ویلي چې دوی به روان دوی به شړلی کېږي وهلی کېږي ټکولی کېږي. زمرا هغه ډېرو ډلو ته ویلی کېږي چې مختلف وي. نو بیا ولي دوی څه مختلف خو نه دي او د دوی عذابونه یو شان نه دي. ټول جهنمیانو عذابونه خو یو شان نه دي ډله یو شان روانه ده خو دوی کې اختلاف دی بل دوی به شړلی کېږي. دا خبره یاده کوي دا به د جنتیانو واقع راځي هلته ته بیا زه فایده ذکر کړم. حتی اذا جاؤوها
تردي چې کله راشي دوی هغې ته فتحت ابوابها کولاوي بکړی شي دوی ته دروازې د اور وقال لهم خزنتها او بوي دوی ته خزانچیان د اور الم یأتکم رسل منکم ایا نو درغلي تاسو ته رسولان ستاسونه یتلون علیکم آیات ربکم چې لوستل به په تاسو باندې آیتونه د رب ستاسو وینذرونکم او يرولی به تاسو لقاء یومکم هذا د ملاقات د ورځې ستاسو نه چې دا ده داسې څوک نه و درغلي څه نه و بیان شوي قالوا وی به جهنمیان بلا اولنا ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مگر ثابت شوی ده فیصله د عذاب په کافرانو اوس پکې څه نه کیږي ستاسو خبره صحیح ده خو الله چې زموږ په باره کې څه فیصله کول هغه یې کړې ده قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها وبویلی شي دوی ته ننوځئ دروازو د جهنم ته همیشه به یې په هغې کې فبئس مثوى المتکبرین نو بد دی ځای د اوسېدو د تکبر کوونکو وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا او روان بکړی شي هغه کسان چې یریدلي دي د خپل رب نه جنتونو ته ډلې ډلې دا بل طرف دی دا بل داستان دی دا بله پاڼه ده دی هغه بل مخ دی هلته مو وثیق روان بکړی شي دلته م روان بکړی شي نو هلته خو واضحه ده روان بکړی شي یعنې شړلی کېږي وهي ټکوي جنتیانو دپاره دا ټکی ولې راغی زار د الله د دې خوږو خبرو نه ما سره وخت نه ګنې هر ټکي کې دومره خبرې دي چې سړی ورته حیران شي ټکی یو دی فرق ته یې ګوره د هغوی دپاره بېعزتي ده د دوی دپاره عزت دی هلته وثیق باندې شړلی کېږي به وهي به یې ټکی به راکاږي به دلته دا چې دوی به په خپله نه ځي د دوی دپاره به خاص ورلی ملائک به راغلي دوی به بوځي جنت ته دا میلمانه دي بوه دام دی بوه هغم دی بوه دام دی بوه فرق ته وګوره وثیق ټکی هغم دی وثیق دام دی خو فرق ته وګوره بیا زمره ډلې ډلې موږ مختلف ډلې دي ځکه چې عذابونه جدا دي دلته هم زمره ټول جنتیان دي خو مرتبې جدا جدا دي اعمال جدا دي د جنت دروازې جدا جدا دي حتی اذا جاؤوها تردی چې کله راشي هغې ته وفتحت ابوابها او کولاوي بکړی شي دروازې د هغې ګوره هلته نشته چې واو وفتحت ابوابها هلته پکې واو شتي هلته پکې نشته دلته پکې دي وفتحت ابوابها صرف د دې یو واو څه فایده ده تاسو حیران شئ مخکې ما تاسو ته بیان کړی څوک دی د الله دې علم ته وګوره د یو واو کې اشاره ده چې جنتیان به ډایرکټ جنت ته نه ځي د جنت ته دننه کېدو نه مخکې به لږ ودرېږي دا بیان په دې یو واو کې پروت دی دا فصاحت او بلاغت دی د الله د کلام دا فصاحت او بلاغت دی د عربۍ د ژبې نو حدیث کې راځي چې کله مؤمنان په پل صراط واوړي که نه نو بیا یو بل پل به راځي قنطره په هغې باندې به دا ټول جنتیان ودرولی کېږي او د دوی د زړونه به الله صفا کوي ځکه چې جنت ته نشي تللی هغه څوک چې په زړه کې یې صحیح نو دې واو کې اشاره هغه ځي ته ده چې دوی به راشي هلته به الله ودرېږي زړونه به وله پاک کړي بیا به دروازې کولاوي شي وقال لهم خزنتها وبوی دوی ته خزانچیان د جنت سلام علیکم سلامتیا دی په تاسو باندې طبتم پاک وی تاسو دنیا کې پاک وی طبتم یا مبارک تیش ستاسو وینا پاک و ستاسو عقیده پاک و ستاسو عمل پاک و ستاسو کردار پاک و فدخلوها خالدین نورننوزی دیتا همیشه بی دا اعلان دی اللہ پا منگو آوری او دا اعلان دی اللہ زمانگا پا مور و پلار باندی آوری زمان پا مشرانو کشرانو بیبیانو خپلوانو دی اللہ دا آوری
دا خوږ اعلان چې کله د الله له طرف نه شي دا به څومره مزه کوي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ټول غمونه ورسره سره ختم شو نو ځکه به هغوی د خوشحالۍ نه څه وایي وقالوا ووی به جنتیان الحمد لله شکر د الله دی الذي صدقنا وعده هغه ذات دی چې رښتینې کړه موږ سره وعده خپله واورثنا الارض او په میراث کې راکړه موږ ته ځمکه کومه ځمکه جنت نتبوأ من الجنه زینسو موږ د جنتنا حیث نشاء کم ځای چې وغواړو موږ کم ځای چې زموږ خوښه شي بس جنت کې هغه ځای ته ورسو الله اکبر فنعم اجر العاملین نو ښه بدله ده د عمل کوونکو خو د چا ښه بدله ده د عمل کوونکو صرف امیدونه نه صرف دعاګانې نه صرف بخښنې غوښتنه دي عمل دی محنت دی کوشش دی وترى الملائكة حافين او اینی بت ملائک گیرا چونکی یا تاویدونکی من حول العرش چاپیر د عرشنا الله اکبر وی دا کم ټیم کی ودی کی راجح داری چی کله چې الله فیصلې لراشي کله چې الله فیصلې لراشي کنه نو ملائکو به گیرا چولی د عرش نه چاپیرا یسبحون بحمد ربهم تسبیح به وی سره د حمدونو د رب داوی دا لوی مخلوق به الله ته جزا ولا وقضی بینهم بالحق او فیصله به وکړی شي په منځ د دوی کې په حق سره په منځ د چا کې په منځ د مخلوق کې الله راغی فیصلې له ملائک په صفونو کې دي د عرش نه تاو شوي دي او فیصله وشوه وسوچ کوي دا آیت او دا الفاظ محسوس کوي ورې زما ده فیصله وشوه جنتیان جنت ته لاړو جهنمیان جهنم ته لاړو سوچ وکړه چې د عرض محشر به څه حال بیا د عرفات میدان حجم کړی که نه عرفات د میدان نه چې دا خلک لاړ شي مزدلفې ته دا میدان څنګه پاتې شي چې په دې یو وخت کې خلک دا لوی مخلوق به په عرض محشر کې ولاړ د دې ټولو فیصله به وشي د دې ټولو فیصله به وشي ټول به خپلو ځایونو ته لاړ شي الله وایي د هر ځای نه به بیا صرف یو اواز راځي وقیل الحمد لله رب العالمین او ویلې کېږي به د هر ځای نه چې صفتونه ټول د کمال خاص الله لره دي رب العالمین چې رب د عالمینو دی یا چې پالونکی د مخلوقاتو دی هر ځینه به دا ویلی کېږي ملائک مسلمانان چې وګوره ظلم ونه شو وګوره د ټولو سره عدل او انصاف وشو وګوره د ټولو فیصله وشوه څنګه چې الله ویلي وقت شان وشوه لوز د الله رښتینی دی نو ځکه ټول د کمال صفتونه خاص الله لري دا به ویلی کېږي الحمدلله رب العالمین دا اوازونه به د هر ځای نه بیا راځي ولې ځکه چې فیصله ختمه شو او دا خبره یاده که درس به په دې ختم کو دا خبره یاده که دوه خبرې موږ وی فیصله څه شوه ختمه به شي موږ ټول داسې په ارام وی فیصله ختمه شوه فیصله چې ختمه شي زما استاد او پکې هم ختمېږي یو به دې ټکي ته لږه توجه کوي فیصله چې ختمه شي زما استاد به پکې هم ختمېږي موږ به یو طرف ته ځو دویمه دا الله رب العزت دا حمد دومره خوښ دی که نه دا حمد بعض علما وی الله چې دا مخلوق پیدا کو په اوله کې حمد ویلی شوی دی او سورة الانعام اوله کې وګوره الحمد لله الذي خلق السماوات والارض نو د ځمکې او اسمان پیدایش اوله کې حمد ویلی شوی او چې کله د دنیا او د هر څه ختم شو فیصلې وشو او جنتیان جنت ته لاړو او جهنمیان جهنم ته لاړو بیا ویلی شو الحمد لله رب العالمین د الله دا خوښه ده چې د هغه حمد ویلی شي د هغه حمدونه ډېر وایي الله په دې راضي کېږي او خوشحالېږي سبا به انشاءالله د سورة المؤمن نه شروع کوو وصلی الله وسلم على نبینا محمد دقه غافر دی غافر والمؤمن